وسم وزود مقررين تركتارا فكراء أفرد دوحني درجة سنة محمد هارون صاحب سود فريد التشريف راوي ومحترم سامعين أحمد الموصول راوي محمد هارون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الآية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 الحديث رواه مسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مسلمان ورون الله رب العزة جل وعلا شنه په خپل قرآن مجید کې ډیر زیات احکامات ذکر کړي دي لکه المنځ روژه زکات حج جهاد او داسې نور او د ډیر زیاتو پیغمبرانو تعریفات هم بیان کړي دي خو لیکن هیڅ یو حکم او یو اعزاز کې دا نه فرمایلی کني دا کار زه هم کوم بلکې تاسې هم بلکې صرف او صرف د سید الکونین فخر دو جهان د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د پاره دا ثابت دي چې الله رب العزة جل وعلا شانه اولا ځان ته نسبت کړی دي او دوهم بیا ملائکو ته او درهم بیا ټول عام مؤمنان ته دا حکم کړی دي چې هغه کسانو یا مؤمنانو چې تاسو ایمان اورئ دي تاسو هم پر رسول علیه الصلاة والسلام باندې درود او سلام وایاست نو ځکه الله رب العزة جل وعلا شانه په خپل قرآن مجید کې فرمایي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فتحقيق سرزا او زما ملائکه پر رسول عليه الصلاة والسلام درود او سلام وایو هغه کسانو چې تاسو ایمان اورئ دي تاسو هم پر رسول عليه الصلاة والسلام باندې درود او سلام وایاست نو محترم مسلمانان ورون لکه څنګه چې د قرآن کریم تلاوت کول یو عظیم لوی عبادت دی انسان ته د دوړو جهانونو سعادت او نیکبختي حاصلېږي همدغه شان پر رسول علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ویل هم انسان ته د دوړو جهانونو سعادت او نیکبختي حاصلېږي همدغه وجه ده چې حدیث مبارکو د درود شریف فضایل ډېر زیات ذکر کړي دي او علما کرامو په دې باندې مستقل کتابونه هم لیکلي دي الله رب العزة جل وعلا شانه حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته وحی وکړي ورته فرمایل اے موسی علیه الصلاة والسلام که په دې دنیا کې یو زما حمد ویونکی نه وای ما به باران یو ساس کې هم نه وای نازل کړي او ما به د مځکې پر سر باندې یوه دانه هم نه وای شنه کړې همداسې نور ډېر زیات شان ذکر کړه تر دې چې الله رب العزة جل وعلا شانه بیا ورته وفرمایل يا موسى أتريد أن أكون أقرب إليك من كلامك إلى لسانك ومن وساوس قلبك إلى قلبك ومن روحك إلى بدنك ومن نور بصرك إلى عينك اے موسی علیه الصلاة والسلام آیا ته غواړې زه تا ته نږدې سم لکه څنګه چې ستا د سترګو رڼا و ستا سترګو ته ستا روح و ستا بدن ته ستا د زړه وسوسې و ستا و زړه ته سرګم چې نږدې دي آیا غواړې ته د دې نه هم زیات نږدې سم حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ای رب العالمین ذات جل وعلا شانه هو زه غواړم تر دې نه هم ما ته ډېر زیات نږدې سي بیا الله رب العزة جل وعلا شانه ورته وفرمیل فاكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ته په رسول عليه الصلاة والسلام باندې ډېر زیات درود شریف وایه د دې په عوض کې به زه تا ته ډېر زیات نږدې سم نو محترم مسلمانان ورونو د دې درود شریف په فضیلت کې واقعه راځي یو کس راغی خپل پورولې ته وویل چې ما تا د کوم پور در باندې دی هغه پور راکړه وخت نیټه هم پرده
هغه پورونکي ورته وویل چې زما سره خو اوس هېڅ هم نشته زه څنګه تا ته خپل پور در ادا کړم دا کس بوتلی باچا ته وویل چې دې کس ته ما پور ورباندې دی دا کس ما پور نه راکوي باچا هم خپل ملګرو ته امر وکړي دا کس واخلي بندي کړي تر هغه وخته پورې چې دی د دغه کس پور ادا کوي دی په دا وخت کې باچا ته وایي چې سمه ده باچا نن ما ایله که زه سبا راځم بیا به سبا ما بندي کړې باچا ورته زه پر تا څنګه باور وکړم چې ته به بیا سبا راځې او ستا ضمانت څوک کوي دی ورته وایي زما ضمانت رسول علیه الصلاة وسلام کوي هغه داسې که چیرې زه سبا نه راغلم زه به د رسول علیه الصلاة وسلام امتي نه یم باچا هم ایله کې ولاړې کور ته کله چې کور ته ورسېدی په دا وخت کې بیبي ته وویل چې نن زما ستا سره اخري شپه ده سبا ځم بندي کېږم بیبي ورته وویل چې داسې نو راسه ما او تا نن ټوله شپه په رسول علیه الصلاة وسلام باندې درود او سلام وایو دی چې کله په نبي علیه الصلاة وسلام باندې درود شریف شروع کړي د شپې په نمایي کې و دې کس ته خوب ورغلی په خوب کې رسول علیه الصلاة وسلام ورته راغلی ورته ویې فرمیل ته به پلانکي تجار ته وسې ورته ووایه چې زه رسول علیه الصلاة وسلام راستول یم زما پور به ته پوره کوي بیا رسول علیه الصلاة وسلام ورته ویل که چیرې هغه کس درته زه پر تا څنګه باور وکړم چې ته رسول علیه الصلاة وسلام راستول یې ورته ووایه چې ته هره شپه په رسول علیه الصلاة وسلام باندې زر زر درود شریف وایه خو پرون شپه به کې خطا سویه رسول علیه الصلاة وسلام وفرمیل ستا درود ما ته پوره راورسېدي یعنې پوره مې قبول کړي دا کس چې کله د خوبه څخه راویښ شو ولاړې هغه تجار ته ځان ورسوئ هغه تجار ته وویل چې زه رسول علیه الصلاة وسلام راستول یم زما پور به ته پوره کوې هغه تجار ورته ویل زه پر تا څنګه باور وکړم چې ته رسول علیه الصلاة وسلام راستول یې هغه کس ورته وویل چې ته هره شپه په رسول علیه الصلاة وسلام باندې زر ځله درود شریف وایه خو پرون شپه به کې خطا سویه رسول علیه الصلاة وسلام وفرمیل ستا درود ما ته پوره راورسېدي دغه تجارو هم 5000 دیناره پیسې ورکړي دی ولاړ و باچا ته کله چې باچا ته ورسېدي باچا هم په غېږ کې ونیوی او په تندي باندې مچ کې ورته وویل ستا له برکته ما نو رسول علیه الصلاة وسلام په خوب کې ولیدي او ما ته وفرمیل د دغه کس پور به ته ادا کوي هغه 5000 دیناره پیسې ورکړله دی را روان سو هغه کس چې ده ته پور ورباندې دی کله چې هغه کس را ورسېدي هغه کس هم په غېږ کې ونیوی او په تندي باندې مچ کې ورته وویل چې ما نن ستا له برکته رسول علیه الصلاة وسلام په خوب کې ولیدي او ما ته وفرمیل ته دغه کس پور معاف هغه 5000 دیناره پیسې چې تا ما ته راباندې دي هغه ما تا ته در معاف کړي دي او دغه نور 5000 دیناره پیسې هم در واخله دا ستا د کور د عیال نفقه نو محترم مسلمانان ورونو الله رب العزت جل وعلا شنو دا کس د دغه نولي مشکلات څخه خلاص کی د دغه نولي مصیبت څخه خلاص کی نو محترم مسلمانان ورونو درود شریف ډېر ذات فضیلت او برکتونه لري زه به تاسو د درود شریف یو څو فضایلتونه بیان کړم دغه فضیلتو څخه اول فضیلت دغه د کوم کچ پر رسول علیه الصلاة وسلام باندې درود شریف وایي الله رب العزت جل وعلا شنو به د قیامت په ورځ د رسول علیه الصلاة وسلام شفاعت په نصیب دوهم فضیلت دا د کوم کچ پر رسول علیه الصلاة وسلام باندې یو ځل درود شریف وایي الله رب العزت جل وعلا شنو په هغه کس باندې لس رحمتونه نازلوي ځکه حدیث شریف دی رسول علیه الصلاة وسلام فرمایي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 کوم کس چې په ما باندې یو ځل درود شریف وایي الله رب العزت جل وعلا شنو په هغه باندې لس رحمتونه نازلوي نو ځکه الله رب العزت جل وعلا شنو فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها کوم کس چې ماته یو نیکي راتګ وکړي هغه یو نیکي زه په لس چنده وراړوم د درود شریف دریم فضیلت دا دی کوم کس چې په رسول علیه الصلاة وسلام باندې درود شریف وایي د دعا په سر او پای کې الله رب العزت جل وعلا شنو هغه دعا ژر قبلوي ځکه درود شریف خو الله رب العزت جل وعلا شنو نه ردوي کله چې موږ او تاسو د دعا په سر او پای کې درود شریف وایو الله رب العزت جل وعلا شنو به هغه دعا ژر ته ژر قبول کړي سلرم فضیلت دا دی کوم کس چې پر رسول علیه الصلاة وسلام باندې درود شریف وایي الله رب العزت جل وعلا شنو به دغه په عملنامه کې نیکي ولیکي او ګناهونه به یې ورته معاف کړي او مرتبې به ورلوړې کړي نو محترم مسلمانان ورون راسي چې موږ او تاسو هم پر رسول علیه الصلاة وسلام باندې درود شریف وایو الله رب العزت جل وعلا شنو به هم ګناهونه را معاف کړي او هم به مرتبې را لوړې کړي او هم به هر څه مشکلات څخه خلاص کړي د مصیبتو څخه به مخلاص کړي الله رب العزت جل وعلا شنو د درود شریف ویل توان او توفیق موږ او تاسو ته راکړي الله رب العزت جل وعلا شنو د دې خبرو د عمل کول توفیق اولا ما ته راکړي ورپسې و تاسو ته
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. इंसान इबादत की सहार करा इंसान इबादत की सहार करा जुबान पानी दी राजी पाक पानी अकबर करा द दुनिया में कार मीना प्लेट द दुनिया में कार मीना प्लेट दान द दिन पपा कलार बराबर करा तबीदार दखल खालिक शबाफिल नशे तबीदार दखल खालिक शबाफिल नशे इस्तिग़फार व शिकान द गुजार वर्करा علم وکړه چې وارث د پیغمبر شي علم وکړه چې وارث د پیغمبر شي او سره هم د جهاد ګرم سرګر کړه او انسان عبادت کې شپه سهار کړه ژوند فانی دی راضي پاک فانی اکبر کړه جزاك الله الخير واحسن الجزاء بارك الله في علمك وفي عمرك داود ثاني درجه څخه محترم محمد هارون صاحب چې موږ تاسو ته خپل د تفسیر موضوع وړاندې کړه د دې څخه نړۍ